د نغمې ښاپېرۍ تازه خبرې طالبانو ته ده چې څه یې ورته ویلي دي. ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. نغمه ښاپېرۍ له بهرنیو هیوادونو د جګړې قومانده ورکول او خلک په نور وژل مبارزه نه ده. وایي افغانستان کې باید نور د ګوندونو په نوم فعالیت ونه شي، یوازې د افغان نوم بسنه کوي او په وینا یې ټول مشکلات د جرګو مرکو له لارې حل کول غواړي. نغمې همدا راز ویلي د استاد منګل څېره معصومه ده. خلک فکر کوي چې ما ورسره ظلم کړی، خو په اصل کې هغه سرکشه و. ما ترې یوازې متقابل احترام غوښت، خو تر اخره اصلاح نه شو. د خپلو سندرو په اړه یې هم دې ته اشاره کړې چې طالبان یې سندرې اوري او که یې نه اوري نو کمپوزونه یې په خپلو نظمونو او ترانو کې څنګه راوړي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.